د مخ یې پړک وهي سهار کې آینه د مخې پړک وهي سهار کې آینه د مخ یې پړک وهي سهار کې او د ګلاب عکس یې ښکاري په رخسار کې لول خلوړ مقام دی د شیرشانو بدې یاد شي چې خښ شوی په سسرام دی میرویس خان نیک مې ګوره میرویس خان نیک مې ګوره په ګرګین کړی قیام دی په ګرګین کړی قیام دی او مونږ ته د سترګو اشارو هم کفایت کړی دی مونږ ته د سترګو اشارو هم کفایت کړی دی او مونږ خو په دومره اعتماد کې زندگی تیره کړه او لکه هندار هر سړي ته خپل تصویر ښایمه لکه هندار هر سړي ته خپل تصویر ښایمه او په دې یوه خبره دي را سره وران یاران د وطن ډېره مننه او د وطن په ننګ که مړ نه شوم جابره خلکه واورئ مړوم به په خپل ځان سپي او موږ د پردو په لمسون خپلو کې یو بل وژنو ستوري صاحب موږ د پردو په لمسون خپلو کې یو بل وژنو خاونده واړوه زموږ په دښمنۍ خاورې او زه منمه چې جګړه په توره کېږي زه منمه چې جګړه په توره کېږي خو قانون به په قلم غالبه کېږي تر هغه وخت پورې خوږه وروري وي تر هغې وخت پورې خوږه وروري وي چې نیستي راشي نو کیسه ختمه شي ما للمر نه جامې وکړي چې ټکور شي ما للمر نه جامې وکړي چې ټکور شي د بدن د پرهرونو پسې ګرځم ما د لمر نه جامې وکړي چې ټکور شي د بدن د پرهرونو پسې ګرځم او صفت دومره د ځان وکړه چې وړوي صفت دومره د ځان وکړه چې وړوي خپل صفت پوره بیخي سړی خراب څو به یې لار د راتلو څارې کاروان نه رادرومي خو به راځه چې نور ویده شو جانان نه رادرومي تا له کومه کړو دا رنګ خپلې خندا ته تا له کومه کړو دا رنګ خپلې خندا ته دغه رنګ خو نشته هېڅ د بوډۍ ټال کې سلویخ کلن جنگ میں سلویخ زر بچی اوڑو مانا اخستے آخر شہید اول شہید آخر شهید اول شهید دیر سلویخ کلن جنگ میں سلویخ زر بچی اوڑو مانا اخستے آخر شہید او زو هر اورس کور کې بچو ته دا خبره کوم زه هر اورس کور کې بچو ته دا خبره کوم ګوره چې بنده درنه نشي دروازه ده ډېره لا یاره ډېر زه هر اورس کور کې بچو ته دا خبره کوم ګوره چې بنده درنه نشي دروازه د کتاب نقلی نوي رنګونه وینم د بدخشان گوهر او لال بدل شو نقلی نوي رنګونه وینم د بدخشان گوهر او لال بدل شو ما ویلي چې زما د مالدار او شتمن خواله دوی ورشه وکړه له بېوزلو سره خواله. السلام علیکم. د ستوري راډیو ټلویزیون ډېرو قدرمنو پتمنو خوږو لیدونکو کتونکو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. نن موږ بیا د حیات آباد په شلبان پارک کې دغه خپل ملګري سره راجمع شوي یو په دې هیله باندې چې دلته یو لنډه شانې مشاعره وکړو. د دې مشاعرې صدر یا مشر به زموږ ډېر قدرمن مشر حاجي صاحب میرویس چکنویري وي او د دې مشاعرې اعزازي او مشر میلمه به ساده شاه باچازي وي. د مشاعرې آغاز به د قرآن کریم د تلاوت نه کوو. قدرمن فضل مولا تورکي صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه د قرآن کریم په تلاوت باندې دا مشاعره آغاز کړي. فضل مولا تورکي صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا بسم الله الرحمن الرحيم. دستوري د تلویزیون قدرمنو خوږو کتونکو لیدونکو او په ننني بندر کې قدرمنو معزز شاعرانو ادیبانو ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. یو غزل سره شریکوم چې آینه د مخ یې پړک وهي سهار کې آینه د مخ یې پړک وهي سهار کې آینه د مخ یې پړک وهي سهار کې او د ګلاب عکس یې ښکاري په رخسار کې. واه ډېره آینه د مخ یې پړک وهي سهار کې او د ګلاب عکس یې ښکاري په رخسار کې او د یوسف د اخیستلو توان مې نه و د یوسف د اخیستلو توان مې نه و ودرېدلی ومه هسې په قطار د یوسف د اخیستلو توان مې نه و ودرېدلی ومه هسې په قطار کې او د هوا مرغان یې غوږ نیسي نغمو ته د هوا مرغان یې غوږ نیسي نغمو ته او داودي اثر یې پروت دی په گفتار کې. د هوا مرغان یې غوږ نیسي نغمو ته او داودي اثر یې پروت دی په گفتار کې او دا یې ټول دی د جمال له برکته دا یې ټول دی د جمال له برکته رنګیني چې څومره ښکاري په بهار دا یې ټول دی د جمال له برکته دا یې ټول دی د جمال له برکته او رنګیني چې څومره ښکاري په بهار کې او پوهېده چې پر دې لار به بیا را نه شي چې پر دې لار به بیا را نه شي او تورکۍ هسې ولاړ و ورته لار کې پوهېده چې پر دې لار به بیا را نه شي او تورکۍ هسې ولاړ و ورته لار کې او آینه د مخ یې ډک وهي سهار کې او د ګلاب عکس یې ښکاري ډېره پښتون سپک نه دی دروند قام دی پر کابل که په باګرام دی تاریخونه یې ژوندي دي نوم یې یاد په هر یو ګرام دی د حالاتو اور پوخ کړی دا لا چا ویل چې خام دی له پیړیو سترګه ور دی هر یو لوري ته یې پام دی هر یو لوري ته یې پام دی اقتدا بل پسې نکړي د پخپلا لوی امام دی مناجات د بیٹ نکې مې هر پښتون لره انعام دی د امیر کروڑ بوللا د امیر کروڑ بوللا دا د نر پښتون پیغام دی دا د نر پښتون پیغام دی د سالو وګما پوهیږي زید سروانه یې رسام دی سومنات یې بوسکر کړو سومنات یې بوسکس کړو غزنوی لوی انتقام دی بوچکن یې تاریخ بولی ننګ کړه په اسلام دی غیاث الدین قدر خایم
غیاس الدین نقدر خایم لا ولاړ غور کې جام دے لا ولاړ غور کې جام دے د شهاب بابا نکمی د شهاب بابا نکمی نمیالی یادیگی سام دے پر جہلم ستورے زلیگی تری خبر ټول خاص و عام دے دلودی کا ہولتا گورا چپر ہندی خیگام دے دلودی کا ہولتا گورا چپر ہندی خیگام دے چپر ہندی خیگام دے ابراہیم کا سکندر دے د بہلول خلوڑ مقام لے د شیرشانم بدیات شی چه خخشوے پس سرام دے میرویس خان نکمی گورا میرویس خان نکمی گورا پا گرگن کڑے قیام دے پا گرگن کڑے قیام دے بلوزگر تی خود لے دہغ ورستے انجام دے احمد شاہ بابا با اوری چمین پر ننگو نام دے اچولے یہ پہن کی دمرہٹ خلیتا لگام دے اچولے یہ پہن کی دمرہٹ خلیتا لگام دے امل خان در نہیر نشی لوڑ حمد پر د تمام دے د خوشحال د توری بریختا طول مغل کڑے سلام دے د خوشحال د توری بریختا طول مغل کڑے سلام دے پر پختون یہ سورے کڑے پر پختون یہ سورے کڑے خوشحال خان د پامیر بام دے خوشحال خان د پامیر بام دے د رحمان شعر چلولی سراسر دلڑو آرام دے الپورے یو قلندر خو د رحمان بابا دوام دے پا حمیدہ و پا حمزہ کی سمندر غندے افہام دے سے جمال افغان در خایم سے جمال افغان در خایم چھ مشہور پروما و شام دے چھ مشہور پروما و شام دے زبکم یو در تستایم یو دون دی دیر ارقام دے پا اسمان لکا دستورو زلی دل کوي ما خام دے المر سپوږمۍ ترینه جوړ شوي المر سپوږمۍ ترینه جوړ شوي چې پر دین یې اعتصام دے چې پر دین یې اعتصام دے افغانان به بیا یو کیږي دا یو زیری دے الهام دے چې راخسته یې په مینا لتاق چین پا قرآن دے تو رکے ببیر تزوان شی تو رکے ببیر تزوان شی سر چٹکڑے حق ترام دے سر چٹکڑے حق ترام دے اختن سپکن دے دن قام دے پر کابل کپ باگرام دے پر کابل کب باگرام دے ستوري صاحب ستاسو ستوري راډیو تلویزیون لیدونکو ته وزیر استادان ټول ته سلامونه احترامات او پښتنه مینه نو زه خبرې نه اوږدوم شعرونو ته راځم چې دردېدلمه خوړلم چې د خان سپي کلک نیولی وم کوڅه کې لږ ریوان سپي او سپیه وبه باسې شکر په سپیتوب دی که دې ولیدل دا ځینې انسانان سپي او تر هغې پورې به خپلو کې په جنګ یو چې تر څو مو وي په منځ کې غمازان سپي د وطن ډېره مننه او د وطن په ننګ که مړ نه شم جابره
خلک واورئ مړوم به په خپل ځان سپین او غزل دی باچا صاحب چې درنه قربان مو کړې چنار چنار ځوانۍ خاورې درنه قربان مو کړې چنار چنار ځوانۍ خاورې ته مو غلامه نه کړې ای د ازادۍ خاورې او موږ د پردو په لمسون خپلو کې یو بل وژنو ډېره مننه درنه قربان مو کړې چنار چنار ځوانۍ خاورې ته مو غلامه نه کړې ای د ازادۍ خاورې او موږ د پردو په لمسون خپلو کې یو بل وژنو ستوري صاحب موږ د پردو په لمسون خپلو کې یو بل وژنو خاونده واړوه زموږ په دښمنۍ خاورې او معین صاحب شعر دی چې ستاسو راتلونکي ته همدغه لاره ما سره وه ځکه مې باد کړلې په خپلې زندګۍ خاورې او په هغه ورځ مې د زړګي نه یو الله خبر و په هغه ورځ مې د زړګي نه یو الله خبر په هغه ورځ مې د زړګي نه یو الله خبر و بلچه په لاس مې اړولې په ابۍ خاورې ډېر ښه یار ډېر او مقطع د استاد ستاسو ته به ډالۍ بلکې ټولو ملګرو ته چې ډېره مننه په هغه ورځ مې د زړګي نه یو الله خبر و بلچه په لاس مې اړولې په ابۍ خاورې هغه ملا چې په منبر له حقه سترګې پټوي هغه ملا چې په منبر له حقه سترګې پټوي زر ځل ترې ښه دي د جابر د شاعرۍ خاورې ډېر ښه ډېر ښکلی تاسو ټولو قدرمنو استادانو ته په ډېره مینه ډالۍ سلامونه علیکم هیله د ستور راډیو لیدونکو کتونکو اوریدونکو او ناستو شاعرانو ادیبانو ملګرو ته غزل دی چې کله چې چا سره پیسه ختم شي کله چې چا سره پیسه ختم شي د هغو خلکو دبدبه ختم شي کله چې چا سره پیسه ختم شي د هغو خلکو دبدبه ختم شي تر هغې وخت پورې خوږه وروري وي تر هغې وخت پورې خوږه وروري وي چې نیستي راشي نو کیسه ختمه شي ډېره لا یار ډېر ښه تر هغې وخت پورې خوږه وروري نیستي راشي کیسه ختمه شي هر یو ته غوږ کې ښځه داسې وایي هر یو ته غوږ کې ښځه داسې وایي او راځه چې بېل شو چې لانجه ختمه شي راځه چې بېل شو چې لانجه ختمه شي او د هغې ورځ نه تباهي شروع شي د هغې ورځ نه تباهي شروع شي چې د پلار امر د زوی ښه ختمه شي د هغې ورځ نه تباهي شروع شي چې د پلار امر د زوی ښه ختمه شي په انتظار یمه چې رابشې ته په انتظار یمه چې رابشې ته په انتظار شپه ختمه شي په انتظار یمه چې رابشې ته په انتظار یمه چې رابشې ته انتظار شپه ختمه شي او عجیبه وصل وي زما او د یار عجیبه وصل وي زما او د یار په نه شروع شي او په نه ختمه شي په نه شروع شي او په نه ختمه شي ډېر ښکلی یار مننه زه وایم نن به درته زړه تشوم زه وایم نن به درته زړه تشوم خو چې ته راشې نو ګیله ختمه شي مننه ورونه جایداد سره تقسیم کړي د پلار ورونه جایداد سره تقسیم کړي د پلار خو بس د خور پکې حصه ختمه شي او چې زه خفه یم او ته خاندې راته چې زه خفه یم او ته خاندې راته نو ما نه ځکه مې غوسه ختمه شي بل غزل ده چې په حسن کې صنم غالبه کیږي وخت په وخت را باندې غم غالبه کیږي چې په حسن کې صنم غالبه کیږي وخت په وخت را باندې غم غالبه کیږي اوس په سترګو کې مې هغه مستی نشته اوس په سترګو کې مې نم غالبه کیږي مننه اوس په سترګو کې مې هغه مستی نشته اوس په سترګو کې مې نم غالبه کیږي د سواد کچه مخکته ده روانه د سواد کچه مخکته ده روانه ځکه مونږ باندې تورتم غالبه کیږي او نور د هیچا د تاثیر د لاندې نه یم یو صنم را باندې سم غالبه کیږي او نور د هیچا د تاثیر د لاندې نه یم یو صنم را باندې سم غالبه کیږي چې په توره او قلم باندې غږیږي هغه خلق دم په دم غالبه کیږي او ترقی کوه د علم په رڼا کې انسانان په دې رقم غالبه کیږي
او زمانه ما چې جګړه په توره کیږي زمانه ما چې جګړه په توره کیږي خو قانون به په قلم غالبه کیږي ډېر خیر او ډېره مننه ښه پوهېږم چې دروغ وایي نو مانه ښه پوهېږم چې دروغ وایي نو مانه خو په ما د یار قسم غالبه کیږي واه واه ډېر خیر ډېر ښکلی ډېر ښکلی بسم الله الرحمن الرحیم د ستوري رادیو تلویزیون ملګرو مینوالو ټولو ته اول سلامونه او نیکې هیلې او بیا چې کومه غونډه یې را جوړه کړې ده په شلمان پارک کې مننه کوو د ټولو استادانو ملګرو نه خبرې نه اوږدو یو شعر نیم ملګرو سره شریکوم د غزل مطلع عرض ده محترم صابر شاه صابر صاحب وایي مسلسل په ناکامیو کې روان یم مسلسل په ناکامیو کې روان یم او ژوند د څه په بدنامیو کې روان یم او وخت په مثل د ګوهر او د مرجان دی وخت په مثل د ګوهر او د مرجان دی وخت په مثل د ګوهر او د مرجان دی او زه خالي لاس په غمیو کې روان یم او د ګلاب د ګل حرمت را باندې ګران دی په قدم قدم اغزیو کې روان یم او پیره دغه سعادت مې هم کافي دی پیره دغه سعادت مې هم کافي دی او چې د مینې لیونیو کې روان یم او تیل د عمر مې د ژوند ډیوه کې سوځي تیل د عمر مې د ژوند ډیوه کې سوځي فدا لږ لږ په لوګیو کې روان یم د غزل مطلع عرض ده ملګرو سره وایي تا نه جدا یې په فساد کې زندګي تېره کړه تا نه جدا یې په فساد کې زندګي تېره تا نه جدا یې په فساد کې زندګي تېره کړه او یو څو یارانو په عناد کې زندګي تېره کړه او نقد سرقه توارد خیال او مضمون نه پیژني نقد سرقه توارد خیال او مضمون نه پیژني او دوی په صحبت د کوم نقاد کې زندګي تېره کړه او ستا د مرګي نه پسې تا ته غاړه کېښودلې دا بیت مې ریاض تسنیم صاحب ته ډالۍ کړی دی ستا د مرګي نه پسې تا ته غاړه کېښودلې له تا نه پسې ستا په یاد کې زندګي تېره کړه ډېره لږه او موږ ته د سترګو اشارو هم کفایت کړی دی موږ ته د سترګو اشارو هم کفایت کړی دی موږ ته د سترګو اشارو هم کفایت کړی دی او موږ خو په دومره اعتماد کې زندګي تېره کړه او شعر دی وایي حبیبه څومره نافرمانه بې وفا وختل حبیبه څومره نافرمانه بې وفا وختل تا چې په غم د کوم اولاد کې زندګي تېره کړه حبیبه څومره نافرمانه بې وفا وختل حبیبه څومره نافرمانه بې وفا وختل او تا چې په غم د کوم اولاد کې زندګي تېره کړه ډېر ښه او مقصد وایي په ستمګرو کې ریخي ریخي ګریوان ګرځوي په ستمګرو کې ریخي او فدا په ارذل العباد کې زندګي تېره کړه شعر مطلع عرض ده وایي چې په ما به له خپله ځانه ګران یاران او زه خبر نوم هغه ټولو د دوران یاران او هر چا د خپل وس مطابق را لټکونه را کړل څه لړمان څه منګري او څه ماران یاران او لکه هندار هر سړي ته خپل تصویر ښایمه لکه هندار هر سړي ته خپل تصویر ښایمه او په دې یوه خبره دي را سره وران یاران خو د اخلاقو جنګ کې دومره راته پاتې راغلل او خپلو جذباتو ته مې پاتې کړل حیران یاران او د زړه خلوت کې رقیبانو سره لاره لري اخر رسوا شول ډېر مې ولیدل پیران یاران او شعر دی وایي ته خفه نشي زه هم ستا په شان ته ښکلی ومه دومره مې ډېرو لکه څاڅکې د باران یاران ته خفه نشي زه هم ستا په شان ته ښکلی ومه او دومره مې ډېرو لکه څاڅکې د باران یاران مقتده وایي اوس د سرونو د هجوم نه راوتلی یمه اوس د سرونو د هجوم نه راوتلی یم او فدا اخر مې انتخاب کړل څو نران یاران او د غزل مطلع عرض د استوري صاحب وایي ژوندون په جماداتو کې مفید نه دی صاحبه ژوندون په جماداتو کې مفید نه دی صاحبه او ما کړی د ړندو سترګو تقلید نه دی صاحبه او دا جرح د تعدیل دی دا غیبت نه دی جناب دا جرح د تعدیل دی دا غیبت نه دی جناب او دا ظلم د زیاتی دی دا تنقید نه دی صاحبه او دا تا چې پرونی غزل کې چانه اخذ کړی تورکې صاحب دا تا چې پرونی غزل کې چانه اخذ کړی او دا خیال زما په خیال باندې جدید نه دی صاحبه او چکنوالي صاحب وایي تاریخ د اسلام نه ګوري شیعه پسې رواني تاریخ د اسلام نه ګوري شیعه پسې رواني او دا قتل د حسین کړی یزید نه دی صاحبه تاریخ د اسلام نه ګوري شیعه پسې رواني او دا قتل د حسین کړی یزید نه دی صاحبه
او شعر دی بې ځایه بې دلیله په تردید باندې عادت یې بې ځایه بې دلیله په تردید باندې عادت یې او لیدلی د بل د قلم برید نه دی صاحبه او مقتده وایي آقا ورته په خپله د هر دم اجازه کړې آقا ورته په خپله د هر دم اجازه کړې او فدا په خپله پیر دی ستا مرید نه دی صاحبه فدا په خپله پیر دی ستا مرید نه دی صاحبه له ډېر غمه په دردونو پسې ګرځم له ډېر غمه په دردونو پسې ګرځم او خوب مې نشته په خوبونو پسې ګرځم له ډېر غمه په دردونو پسې ګرځم خوب مې نشته په خوبونو پسې ګرځم او ما له لمر نه جامې وکړي چې ټکور شي ما له لمر نه جامې وکړي چې ټکور شي د بدن د پرهرونو پسې ګرځم ما د لمر نه جامې وکړي چې ټکور شي د بدن د پرهرونو پسې ګرځم ډېره مننه وزیر ما د لمر نه جامې وکړي چې ټکور شي د بدن د پرهرونو پسې ګرځم او ستا لپاره زهر میا ملا ته لاړم ستا لپاره زهر میا ملا ته لاړم د وصال په تعویذونو پسې ګرځم او چې په ډډې ما لیکلی نوم د یار دی چې په ډډې ما لیکلی نوم د یار دی بن کې هغه چنارونو پسې ګرځم چې په ډډې ما لیکلی نوم د یار دی بن کې هغه چنارونو پسې ګرځم او چې صرف درس پکې د مینې محبت وي ورکه صاحب چې صرف درس پکې د مینې محبت وي زه د هغه کتابونو پسې ګرځم زه په هغه کتابونو پسې ګرځم او یم باچاجي وایي یم د ورک منزل لټون په سر اخیستی یم د ورک منزل لټون په سر اخیستی په ایرو کې په لالونو پسې ګرځم یم د ورک منزل لټون په سر اخیستی په ایرو کې په لالونو پسې ګرځم یم د ورک منزل لټون په سر اخیستی په ایرو کې په لالونو پسې ګرځم او اجي صاحب وایي چې د شهید د وینو رنګ د شهید د وینو رنګ چې پکې ښکاري د شهید د وینو رنګ چې پکې ښکاري هدیره کې په قبرونو پسې ګرځم چې حجرې به یې په ټنګ ټکور وي ګرمې چې حجرې به یې په ټنګ ټکور وي ګرمې زه د هغه ماښامونو پسې ګرځم او ستا په پل باندې روان یم بل خوا نه ځم ستا په پل باندې روان یم بل خوا نه ځم ستا د خپو په قدمونو پسې ګرځم او ستا د لاس کرښو کې خپله نامه ګورم ستا د لاس کرښو کې خپله نامه ګورم لټومې په فالونو پسې ګرځم او د بیدار شاعري ټوله ستا په نوم ده د بیدار شاعري ټوله ستا په نوم ده خپلو ورکو غزلونو پسې ګرځم خپلو ورکو غزلونو پسې ګرځم او دغه یو بل لنډ شانې غزل دی اگر چې زه ډېر هم وایم بیا هم زما خوښ دی نو هر ځای کې دغه غزل مخې ته راځي باچاجي وایي غرور کبر او مستی سړی خراب غرور کبر او مستی سړی خراب کړي او چې نشه وکړي دستی سړی خراب او ځینې خلک د نفرت په اور کې سوځي شک کینه بغض حتمي سړی خراب کړي او صفت دومره د ځان وکړه چې وړوي صفت دومره د ځان وکړه چې وړوي خپل صفت پوره بیخي سړی خراب کړي او کله کله ځینې وخت غوسه خوي کله کله ځینې وخت غوسه خوي ډېره ښه نه وي نرمي سړی خراب کړي چې نصیب کې دی سکون او راحت نه وي د تدبیر دا خوشفهمي سړی خراب کړي او ژوند د ښو او بدو جوړه حادثه ده ژوند د ښو او بدو جوړه حادثه ده د وخت دغه جواري سړی خراب کړي د وخت دغه جواري سړی خراب کړي حادثه ده د وخت دغه د جواري سړی خراب کړي او چې قسمت در سره کله یاري پرېږدي ځینې وخت بدبختي سړی خراب کړي او چې در یاد شي د خپل ژوند خواږه وختونه چې
چې دریا شي د خپل ژوند خواږه وختونه تیر یادونه پخواني سړی خراب کړي د خپل ژوند خواږه وختونه تیر یادونه پخواني سړی خراب کړي او چې اختیار د ستا د ژوند د بل په لاس وي شپې خوند زندگی سړی خراب کړي او مقته ده چې له دې ځینو خلکو ځان ساته بیداره درته روغ شي لیوني سړی خراب ډېره مننه خوشحاله اوسئ غزل دی څو به یې لار د راتلو څارې کاروان نه رادرومي کاروان نه رادرومي خو به راځه چې نور ویده شو جانان نه رادرومي ګودر حیران دی او له هر چا نه پوښتنه کوي چې نندارې ته مې اوس ولې ځوانان نه رادرومي تورکي صاحب مونږ خو لمونځ د استسقا وکړو څو سره وکړو مونږ خو لمونځ د استسقا هم څو ځله وکړو د لال مې ځمکې چې بیا ولې باران نه درومي ایله د حق دی خدا مه هېروه هیله د حق دی خدا مه هېروه دلته دوزخ دی دلته هور غلبان نه رادرومي ایسه د تورو شپو ملګرو ووایې چې څه کیسه ده د تورو شپو ملګرو ووایې چې څه کیسه ده وخت د سهار دی خو لا غږ د اذان نه رادرومي د تورو شپو ملګرو ووایې چې څه کیسه ده وخت د سهار دی خو لا غږ د اذان نه رادرومي او مقطع ده خلا بندي ده او په مینا هم بندیز دی دلته ځکه مینا دلته اوس میانان نه رادرومي یو بل غزل دی ټول خیالونه مې راغونډ کړل په یو خیال کې بیا مې پټ کړو هغه خیال د ځنې خال کې مودې وشوې خیال کې بیا مې پټ کړو هغه خیال د ځنې خال کې مودې وشوې زه او زړه سره جدا یو دی اوسېږي په پرون او زه په حال کې نور مې نه پرېږدمه زړه چې چېرته لاړ شي اسې ناچې شي بیا خخ د چا په جال کې که د زړه وي زړه په خپله خوښه راکړه زړه مې لا چا زړه نه غواړي سوال کې که د زړه وي زړه په خپله خوښه راکړه ګنې زړه مې لا چا زړه نه غواړي سوال کې تا له کومه کړو دا رنګ خپلې خندا ته
د کومه کړو دا رنګ خپلې خندا ته تا له کومه کړو دا رنګ خپلې خندا ته دغه رنګ خو نشته هېڅ د بوډۍ ټال کې دغه رنګ خو نشته هېڅ د بوډۍ ټال کې په بېلتون کې رانه دی ورکو خو خلکو رانه ورک دی رانه ورک مې دی خپل ځان اوس په وصال کې ډېره لا دی ورکو خو خلکو رانه ورک دی اوس خپل ځان اوس په وصال کې زه مین په تا مین شوم هسې نه و زه مین په تا مین ډېر بخیر زه مین په تا مین خو هسې نه شوم زه مین په تا مین خو هسې نه شوم زه مین په تا مین خو هسې نه شوم څه خو و ګلرنګه ستا په دې جمال کې ډېره لا ډېر څه خو و ګلرنګه خاص ستا په جمال ښکلې مشاعره مې ډېر وخت پس اټینډ کړه د بیسې بابا د غرونو دا لمن او دا لوی کام شلمان په نوم جوړ شوی دا شین د شلمان شین باغ بڼه او دا ډېرو درنو قدرمنو پښتنو دا ناسته دا مینه دا اخلاص دا نور دا اخیری سیره لکه چې زما په دې غزل په دا بیسې بابا د دې تاریخي کنډاونو نه ښکته کېږي زه د ډاکټر بیدار ستوري د مینې او اخلاص قرضدار یم یو شهید او بل شهید او بل شهید او بل شهید یو شهید او بل شهید او بل شهید او بل شهید کم یاد کم د بند د بونیر بل شهید واه کوم یاد کم یو شهید او بل شهید او بل شهید او بل شهید کم یاد کم د بنو د بونیر که د کابل د کابل شهید او دې سلويخ کلن جنگ سلويخ زره بچي وای دې سلويخ کلن جنگ می سلويخ زره بچي اورو معنی اخسته اخر شهید اول شهید اخر شهید اول شهید دې سلويخ کلن جنگ می سلويخ زره بچي اورو معنی اخسته اخر شهید اول شهید او زه د خپل ماضی نه خپل تاریخ نه زه د خپل ماضي خپل تاریخ د خپل ماضی نه خپل تاریخ نه نا خبره یم ماهر کلو خپل ماهر خپل شهید واه زه د خپل ماضی خپل تاریخ نه نا خبره یم ماهر کړلو خپل اتل او ماهر کړلو خپل شهید هاغه چې قدرېږي په تمغو تمغو نغمو نغمو هغه چې قدرېږي هاغه چې قدرېږي په تمغو تمغو نغمو نغمو هاغه اکبر خیل شهید دی هاغه د بیربل شهید واه هغه اکبر هاغه چې قدرېږي په تمغو تمغو نغمو نغمو هاغه اکبر خیل شهید دی هاغه د بیربل شهید ډېر ښکلی دلته خود حسن قتل عام کړو قدم قدم دلته خود حسن قتل عام کړو قدم قدم څوک دی د بڼو شهید دی څوک دی د بڼو شهید دی څوک دی د اوربل شهید دلته خود حسن قتل عام کړو قدم قدم څوک دی د بڼو شهید دی څوک دی د اوربل شهید او ستا هغه تعبیر چې تا پسې پروت و بسم الله بسم الله ستا هغه صابر چې تا پسې پروت و بسم الله بسم الله ستا نبی تعالی والا نظر کو عمل شهید ستا هغه صابر چې تا پسې پروت و بسم الله بسم الله ستا نبی تعالی والا نظر عمل ډېر
مین صاحب تیره شوله لاړه زمانه د کتاب ته وایې تیره شوله لاړه زمانه د کتاب او زه وایم راغله غمبرداره قافله د کتاب ته وایې تیره شوله لاړه زمانه د کتاب زه وایم راغله غمبرداره قافله د کتاب او زه هره ورځ کور کې بچو ته دا خبره زه هره ورځ کور کې بچو ته دا خبره کوم ګوره چې بنده درنه نشي دروازه د کتاب زه هره ورځ کور کې بچو ته دا خبره کوم ګوره چې بنده درنه نشي دروازه د کتاب آفرین 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 وننګیالو وجنګیالو وپښتنو آفرین وننګیالو وجنګیالو وپښتنو تاسو خو ایستله سمه جنازه د کتاب خدایا په دې انټرنیټي او موبایلي دور کې خدایا په دې انټرنیټي او موبایلي دور کې او خدایا په دې دور کې وساتې پرده د کتاب خدایا په دې انټرنیټي او موبایلي دور کې خدایا په دې دور کې وساتې پرده د کتاب او هغه دې مونږ ته د بدرنګ ټوپک ماشه شي هغه دې مونږ ته د بدرنګ ټوپک ماشه شرنګوي او مونږ به ورخایو ښایسته ښکلې څېره د مونږ به ورخایو ښایسته ښکلې څېره د کتاب هغه دې مونږ ته د بدرنګ ټوپک ماشه شرنګوي مونږ به ورخایو ښایسته ښکلې څېره د کتاب او زه به کتاب پسې کتاب پسې کتاب کتاب پسې زه به کتاب پسې کتاب پسې کتاب لیکم او زه به جاري ساتم تر مرګه سلسله د کتاب زه به کتاب پسې کتاب لیکم زه به جاري ساتم تر مرګه سلسله د کتاب وی مې دا ته واوره زلمیا وی مې ثواب وګټه سپینه خوله ماښام کې راکړه وی مې ثواب وګټه سپینه خوله ماښام کې راکړه وی ګناه ده راشه واوره مسله ده ویل ګناه ده راشه واوره مسله د کتاب ما د خپل ژوند رنګ نور رڼا ښایست خوښه کړله ما د خپل ژوند رنګ نور رڼا ښایست له خوښه کړله امن قلم مینه ردیف او کافیه د کتاب دا شعر واوره ډاکټر صاحب ما د خپل ژوند رنګ نور رڼا ښایست له خوښه کړله امن قلم مینه ردیف او کافیه د کتاب امن قلم مینه ردیف او کافیه د کتاب زما خو عمر ټول قلم صابره زما خو عمر ټول قلم صابره او زما د ژوند لحظه لمحه کتاب ډېر ښکلی ډېر درنو لیدونکو اوریدونکو د باچاجي صاحب صابر شاه صابر د یو کلام په اقتفا باندې څو بند ما ویلي دي د ستار تال د تبلې تال بدل شو نظم و غزل فکر او خیال بدل شو بل شان لباس بل شان رڼا ښکاره شوه سالو فانوس شال او مشال بدل شو څوک لاندې پریوت څوک ډېر پورته لاړو د چا اقبال او د چا فال بدل شو لاندې پریوت څوک ډېر پورته لاړو د چا اقبال او د چا خیال فال بدل شو نقلی نوي رنګونه وینم د بدخشان گوهر او لال بدل شو نقلی نوي رنګونه وینم د بدخشان گوهر او لال بدل شو د مقرر الفاظ او طرز شو عجیب
د مقرر الفاظ او طرز شو عجیب د ناصح پند د خطیب قال شو بدل د ناصح پند د خطیب قال شو بدل حشمت شوکت یو بل انداز اخیسته او تاثیر او رعب او جلال بدل شو میرویس ګوره د فلک گردش تا میرویس ګوره د فلک در گردش تا د زمانه مزاج او حال بدل شو. ډیر ښه ډیر ښه. دا یو مثنوي ده، البته دا دی چې د دې کې لږ توجه غواړي چې دا هر یو دغه قافیې تقریبا دواړه الفاظ یو شانتي دي، معنا بېله ده د قافیې، نو دا لږه توجه به غواړي. ما وې خوښ مې نه دي هندواڼې کې دا سپین زړي، ما وې خوښ مې نه دي هندواڼو کې دا سپین زړي، دوی انسانانو کې ښه خلک دي سپین زړي. او ما وې ژمې څه کړم چې رپېږم له سړو زه، ما وې ژمې څه کړم چې رپېږم له سړو زه، او دوی فخر کړمه اوړې ژمې په سړو زه. ما وې سخت کار نه خوښوم، خوښ مې هر اسان دی، او دوی باهمت کله مشکل ته هراسان دی. او ما ویلي چې زما د مالدار او شتمن خواله، دوی ورشه وکړه له بېوزلو سره خواله. ما ویلي چې ښه ده د روپو ډکه کوټه اشنا، دوی بده دا ده چې د چا بخ وي کوټه اشنا. ما ویلي له مار لرمه ډار مه وهه بیم یاره، ما ویلي له مار لرمه ډار مه وهه بیم یاره، دوی له دوزخ نه زړه کې ډېر ولره بیم یاره. او ما ویلي چې سترګې مې خوږې بس په همتا دي، ما ویلي چې سترګې مې خوږې بس په همتا دي، دوی د جنت واړه خوندونه بې همتا دي. ما وی زما راز باندې خبر زما رقیب نه دی، ما وی زما راز باندې خبر زما رقیب نه دی، دوی له هیڅ کله ستا هیڅ راز پټ رقیب نه دی، یعنی الله پاک. ما وی زما راز باندې خبر زما رقیب نه دی، دوی له هیڅ کله ستا هیڅ راز پټ رقیب نه دی. او ما وی د دښمن څټ پرې کوم په دې تلوار کنه، ما وی د دښمن څټ پرې کوم په دې تلوار کنه، دوی هره چاره د پکار ښه په تلوار کنه. او ما ویلي مدیر رئیس وزیر کابل خدا ښه دی، او دا پخوا به دا د پاچا کابل پاچا ته به کابل خدا ویلي. ما ویلي مدیر رئیس وزیر کابل خدا ښه دی، دوی با تقوا پخ او ترکان او ناخدا ښه دی، ناخدا یعنی جالوان او کشتیوان. او ما وی د پکار مینه اولاد او خپل جان سره، ما وی د پکار مینه اولاد او خپل جان سره، دوی له میرویسه مینه غوره انس و جان سره.